2018 کال د نومبر په میاشت کې تقریبا 400 شاوخوا د سعودي مشهور خلک د ریاض ریچ کانټنټ هوټل ته راوستل شول چې څنګه دغه ټول میلمانه راجمع شول د بس دروازې بند شوې او په نیمه شپه ورسره حسابونه شروع شول د هغه ټول رشوتخورۍ او د غلاګانو چې دې خلکو کړي په ملک کې. په دې کې مشهور خلک هم وو لکه پرنس الولید بن طلال چې د سعودي یو بلیونر وو. ویل کېږي چې د دې ټول حسابونه بس تقریبا 1.6 بلیونه ډالر د دې خلکو نه بیرته راخیستل شوي وي او دغه ټول خلک چې راجمع شوي وو دا یوازې یو ځوان انسان کړي وو چې محمد بن سلمان نومیده. محمد د سلمان زوی دی چې اوسنی کوم د سعودي بادشاه دی او بیا دا د کینګ عبدالعزیز زوی دی. د کینګ عبدالعزیز ابن سعود تقریبا 15 اگزامونه وو. بیا د دې 15 اگزامونو نه تقریبا 1000 نه زیات د ډینوسي وو. د سعودي شاهي کورنۍ لکه د عامو شاهي کورنۍ غوندې نه دی. په عامو شاهي کورنیو کې چې چېرته پاچاهي د پلار نه زوی ته زوی نه بیا پسې ته پاتې کېږي، خو په سعودي شاهي کورنۍ کې پاچاهي د رور نه بل رور ته بیا پاتې کېږي. کینګ عبدالعزیز چې کله 15 اگزامن وو نو دا پاچاهي یو نه بل ته راتله. کله چې سلمان ته راغله، سلمان خپل زوی محمد ته ډېر زیات اختیارات ورکړل. د منسټر اف ډیفنس که د شانتي بې منسټر اف اکانومي هم که. د اختیار ترلاسه کولو نه بس محمد بن سلمان په سعودي کې ډېر زیات بدلونونه راوستل. مثال په تور د سعودي اقتصادي د پټرولو نه واخله نور سیزون ته اړول شروع کړل. د سره ډېرې سینماګانې کولاوې کړلې، ښځو ته د ډرایوینګ اجازه ورکړه او نور داسې کارونه د دپاره چې سعودي نور هم دا ماډرن کړي. وخت سره محمد بن سلمان دا هم کوشش کوي چې د سعودي شاهي کورنۍ د خپل کنټرول لاندې کړي. چېرته چې سلمان اول یو عام مالدار هلک و، په 2019 کې هغه راپاڅېده او د سعودي کراون پرنس یعنې روان باچا محمد بن نایف د مکې کې په یو پیلس کې بند کړ. دینه موبایلونه واخیستل، سکیورټي ترې لرې کړله او دغه شان د هغې دواګانې دې هم واخیستلې او د هر څه ورنه بند کړل تر دې پورې چې محمد بن نایف خپل کراون پرنسشپ دا محمد بن سلمان ته ورکړي. یعنی محمد بن نایف په دې خبره باندې تسخط وکړي چې را روان باچا زه نه بلکې محمد بن سلمان به کېږي. په اوسنۍ عربي نړۍ کې که تاسې ووایئ چې محمد بن سلمان تر ټولو یو ځوان طاقتور انسان دی، دا خبره به غلطه هم نه وي.